بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ګرانو قدرمنو سیمه حضرت د تړون فلم نه فاروق منظورونو کې موږ سره نن داسې ښکلی شخصیت چې د تعارف محتاج نه دی او په ډېر کم عمر کې هغه ډېر څه زده کړي ورته که ګورې ته وایې چې اداکار نه دا څومره من دی چې هغه رباب وکړي ته وایې چې زه ورته کښېنم رباب د دغه نه خوندونه هغه شعر دی تا چې په سرو شونډو خندا جوړه کړه ما دې بیا یو دنیا جوړه کړه او ما خو رښتونی محبت کړو ترې افسانه چا جوړه کړه. ګرانو قدرمندو کوم ښاغلی شخصیت چې دی دغه نامه ده صابر شاه صاحب. صابر شاه صاحب یو ډېر ښه هنرمند دی، ډېر ښه رباب لري. دې سره به د دوی د شخصیت په حوالې سره یو څو خبرې راځي چې د صابر شاه صاحب سره یو څو خبرې. ښه بچجي دا راته ووایه چې پیټ ته څنګه راغلې؟ ځان خو یادم څو وخته سره مې ټول شو چې ومې نو بس یو غزل باندې مخصوصه کوم لګیا یم. دا راته ووایه چې تاسو دې پیټ ته راغلې نو تعلیم هم کړی دی که نه؟ مطلب دا دی بس د ولیکوال نه بس دې سره ستاسو شوق و دې ته راغلی؟ نه بس تعلیم خو ما نه دی کړی، چې ما وویل بچپن نه بس ما ډېر خوښم او بس یاد مې د رباب سره سره نور داسې څه خواهش لرئ چې یاره کاش چې زه داسې وکړم؟ لکه دا چهره خو ستاسو داسې لکه چې سم د کاکا دی. دا خو ډېر کسان ماته وایي پوه شوې، بس یاره خوښ مې دی پوه شوې، بس اوس هم لګیا خوا مې خدمت کوم پوه شوې او وخته سره بس لګیا یم پوه شوې. رباب مې ډېر خوښ دی، اوسه پورې لګیا یم. بل موږ وګورو نو د رباب په حوالې سره زموږ پښتون قام چې کوم دی، پښتون ولس چې کوم دی، د دې کې چې بیا کوم هنرمندان دي چې کوم کار کړی دی په هغې کې به بیا موږ د افغانستان مهم استادانو چې په رباب باندې د هغې ډېر غټ ظهور حاصل دی، د هغې په زه ووایم چې په سلونو نه په زرګونو نه په لکونو شاګردان دي که نه؟ نو تاسو هم دغه داسې د چا سره شاګردي اختیار کړه؟ یو بس ما خو چې کوم دي نو د ورور نه مې یاد کړی، مالک صاحب هم په ډېر یاد کړو چې خو پلار مې خو نه شو یاد کړی، مشر و او ما غوره ستاسو ته مې شکره کړې ده پوه شوې. شکره مو کړې ده؟ وایم ما غوره ستاسو ته شکره کړې ده، کم څه کم دوه درې کاله دي او غوره ستاسو ته مې امکان یاد کړی دی پوه شوې. زه ماشیني یم مې یاد کړی، خو خپل لیاقت هم ډېر کړی ده، بس استاد به سره کړم، بس زموږ به دا کوشش وکړو یاسین به موږ داسې ډېر ولیدل چې لکه څوک رباب کوي د رباب هنرمند دي نو هغوی ورسره هغه شان اواز وباسي. نو تاسو چېرته ورسره د رباب سره چې کوم دی نو په خپل اواز سره داسې څه غزل څه سندره څه ټپه کړې ده؟ یاره ما اوسه به نه ده کړې، ډېر ملګري ما ته وویل چې دانه کوه لیکن اوسه به نه ده کړې. نو داسې خواهش لرئ چې لکه زه خدای کوم یو قدم پورته کړم؟ یاره بس زما خو سره داسې شوق نشته او ډېر ملګري راته یې پوه شوې، بس رباب نه خوښ دی مجبور دی لګیا یم. بله ما داسې وکړل چې تاسو کې ما داسې ولیدل چې تاسو نه خبره ډېره لرې داسې څه وجه د دماغو کمزوري ده که نه د حالاتو مجبوري ده او که داسې نور داسې څه واقع ده دې شاته پرته ده چې مطلب دا وایي چې ستاسو دا خبره کامن سنس کار نه کوي؟ بس مړه دا وخت داسې دی چې زه به در ووایم که نه سړی ډېر پریشان دی پوه شوې. جی جی بالکل. زه خپل لکه دا دی زما دا دی دوکان دی او رباب د ګوتې نور بس ټوله ورځ ناست وو خبرې ورته نه کېږي، بس شرایط داسې دی نو بس خامخا بیا خو بس نه نور داسې څه شاته حادثه خو نه ده پرته چې مطلب دا دی هغې سره چې کوم دی نو ستاسو ځنې ځنې خبرې بیا ځنې هېرېږي څوک ضرور نه کوي، اکثر به درنه یاران دوستانه خفه کېږي. ستا دا خو زه ډېر ملګري ماتې بس زه ورته ووایم چې ذهني داسې ما نه ارسېږي که نه؟ نه نو داسې حادثه تېره شوې ده ځکه ډېر ملګري داسې ما د نمبر صرف میټرنګ وکړي نو زه ورته یم څوک خبرې کوي هغوی وایي چې ما ورته وایم نه نو څه حادثه تېره شوې داسې دی
بس هذا يصير ودولة تيري شي بديلة بس من خبر دارت بس مسؤولية دي مسؤولية دي هو ده سيدي تيري سيدي عملنا خلاص بل تاسو هم من دون دنو لکه سدیر وقتونه دې سره تاسو نو هم د لکه یو خو تاسو له شاګردان هم تاسو خدای به ډیر ځات نه دا د کار کوي تاسو خصيصا كنا جوړو مو تاسو مو شاګردان مناسب شي هو مختلف نه زبردست مرغو دا صابر شاه بچا چې یو ډیر صابر دا یو عبور حاصل دی یو مولانفي انسان دی چې طبیعت دی ډیر ساده لوخه دی که کولمبي د دغه تاسو وګورئ کړه دا چې نه سره د جنگ نه خطرناک دی ښکاري ډینجر خو دا سره ده حقیقت کې چې یو سره کېناستې دی په دې لوم دی چې زه پاس نو ټول طبیعت والے انسان دی او ډېر ټول علاوه کوي نو زه ستاسو ترمنځ خیالي جوړوم باقي به دنه رباط او هنګار ابو یو دې په دې ټول نامې ټیک ده قدرمنو کچره داسې شوقین چې هغې ښه رباب اخیستل غواړي نو د صابر شاه بچا سره اړیکه لرلی شي رابطه لرلی شي او دوی سره ښه رباب هم کېدی شي او دوی سره ښه شاګردي هم کېدی شي نو تاسو راتلی شئ دلته معلومه دی صابر شاه بچا هم په دې نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ اسکرین چې کوم تاسو دا نمبر راځي په دې نمبر باندې تاسو دې سره رابطه کولی شئ او ښه رباب اخیستی شئ